که تاسو پوه شئ چې برګر مو د انسان د غوښې څخه جوړ دی، احساس به مو څه وي؟ آیا باور مو راځي؟ ځکه چې یو امریکایي و هغه به انسانان وژل او د هغوی د غوښې څخه به یې برګر جوړوی او همدا برګر به یې بیرته پر خلکو باندې خرڅوی. کله چې ونیول سو دا کس د دې پر ځای چې خفه وي بلکې ویل به یې د معذرت غوښتلو لفظ به مې هېڅ کله تر خوله راونه وځي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې او څنګه یې دا کار کوئ؟ د دې برګر خوند څنګه و او ولې هېڅ کسټمر او یا هم خوړونکی په دې باندې پوه نه سو؟ دا د جومیتانې برګر خرڅوونکي حیرانوونکې قصه ده. قصه داسې شروع کېږي چې یوه ورځ جو د کاره ناوخته خپل کور ته راځي چې کور یې په کور کې مېرمن نسته او د خپل ماشوم سره د کوره وتلې. Honey, I'm home. Honey, where are you? Oh, hell are you? جو یې د رازه خبر و چې مېرمن یې د بل چا سره ویني. جو هم سمدستي تبر راواخیست او هغه پولي ته ورپسې ورغلی. تر پله لاندې دوه بې کوره خلک ناست وو. جو ورڅخه پوښتنه کوي چې آیا زما مېرمن مو نه ده لیدلې؟ هغوی وایي نه. جو د زیات قهر د وجې څخه پر دغه دوه کسانو باندې د تبر وار کوي، د بې کورۍ تر څنګ یې بې ژونده کوي هم. کیسه تر دې هغه وخت نوره هم پسې خرابېږي چې ماهی د جو قتل وي. جو سمدستي ماهی نیونکی هم وژني چې په یوه لحظه کې 3 قتلونه کېږي او د جو څخه مختلف انسان جوړېږي. وروسته د 3 مړي دریاب ته غورځي. پولیس د شک په نظر باندې جو زندان ته استوي. تر 1 کال پورې پولیس هیڅ کوم دغسې شواهد نسي پیدا کولی چې د جو د قتل ثبوت سي. ځکه خو جو وروسته د 1 کال د زندان کېدو څخه بیرته ازادیږي. جو په زنداني کېدو سره آرام نه کښېني بلکې د ازادېدو سره سم د خپلې ښځې او ماشوم د پیدا کولو تلاش شروع کوي. د دې پر ځای چې هغوی پیدا کړي د خفګان د لاسه د نورو کسانو په وژلو باندې شروع کوي. د لومړیو 3 کسانو چې د وژلي دي مړي یې غورځوي نه بلکې ټوټه کوي او په یخچال کې ږدي او د هغوی څخه برګر جوړوي. جو یوازې دغه برګر په خپله نه خوري بلکې همدغه د خپل کور تر څنګ یو کوچنی د برګر دکان پرانیسي او همدغه برګر پر لارویانو او پر خپلو ګاونډیانو باندې خرڅوي. Burgers, freshly made burgers. Wow, that looks good. They taste good too. هر وخت چې به غوښه تمامېده جو به بل انسان واژه او غوښه به یې په برګر کې استعمالوله او پر خپلو ګاونډیانو او لارویانو به یې پلورله. که تاسو دا فکر کوئ چې ولې څوک ورباندې پوه نه شول، د دې ځواب کې خپله جو داسې وایي. It's very similar to pork. If you mix it together, no one can tell the difference. هغه وایي د انسان د غوښې او د خوګ د غوښې یو رقم خوند دی ځکه خو په دا دومره وخت کې هیڅ خوړونکی ان ورباندې شکیله هم نه وه. جو داسې رسوا او نیول کېږي چې یوه نجلۍ مخکې تر وژلو په جو باندې پوهېږي او ورڅخه تښتي. نجلۍ سمدستي پولیس خبروي او پولیس راځي جو نیسي. جالبه خو دا ده چې جو پر خپل کار باندې هیڅ پښیماني هم نه ښیي او خورا په ورین تندي باندې هر څه مني او پر ټولو شیانو باندې اقرار کوي. وایي چې تر 10 مې زیات کسان وژلي هم خپله او هم په نورو خلکو مې خوړلي دي. جو ویل د معذرت غوښتلو خبره به مې د خولې هیڅ کله راونه وځي. که راو هم ځي درواغ به وي. The words I'm sorry will never come out or they would be a lie. I am more. زه خوښ یم چې خدای راته سزا راکړي او زه خوند ځینې اخلم. هغه ویل یو شی مې ډېر ارمان دی هغه دا چې زما ښځه او هغه کس چې زما ښځه ورسره تللې وه ومې نه وژل. About an end of this is I didn't get the murder to two what I was really after and that's my ex-old lady that Trisha got hooked up with. وروسته محکمه جو مجرم معرفي کوي او جو زندان ته لېږدول کېږي. تر یو څه وخت وروسته جو خپله په زندان کې مري خو تر مرګ مخکې جو یوه خبره داسې کړې که چیرې هر ځای د نااشنا هوټل او یا هم برګر فروشي تر څنګ تېرېداست مخکې تر دې چې تاسې ورسئ هلته خوراک وکوئ زما قصه تل په یاد ولرئ. Next time you're riding down the road and you happen to see an open big beef sandwich you've never seen before, make sure you think about this story before you take a bite of that sandwich.